د پکتیکا په سروبي ولسوالۍ کې خلکو او امنیتي ځواکونو د ځنګلونو د پرې کولو مخنیوي کړی. سروبي د پکتیکا ولایت څخه جنوبي لویدیځ ته پروت دی چې ډیری خلک د جلغوزیو د کاروبار ترڅنګ په عربي هیوادونو کې د مسافرۍ شپې او ورځې سبا کوي. د پکتیکا ولایت سروبي ولسوالۍ اوسیدونکو او د دې ولسوالۍ یو ځوان پیز محمد خروټي په دې اړه روحي نیوز سره په خبرو کې ویل چې په دې ولسوالۍ کې د قومي پریکړو او امنیتي ځواکونو په ملاتړ ځنګلونه له وهلو او پرې کولو ساتل شوي دي. ځنګلو په اړوند دومره ویلی شو چې الحمدلله موږ خپل عنعنات عرف او هغه هم لرو حساب سایز په د ټولو قومو او د دغې په څنګ کې امنیتي ځواکونه هم د دې معنی ګرځېدلي دي چې هغه ځنګلات چې موږ عایدات او حاصلات لاسته ورځنې راوړو او د ملي شتمني د عرف او عنعناتو له مخې باید وساتل شي او حکومت خپل مسؤلیت لري چې باید دغه شی وساتي. د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشر ملک بانګول او محمد هم د ځنګلونو په ساتنه او پالنه کې د خلکو د همکارۍ ترڅنګ د امنیتي ځواکونو هلې ځلې هم وستایل او زیاته کړه چې د نورو ولسوالیو په پرتله په دې ولسوالۍ کې ځنګلونه ساتل شوي دي. ځنګلونه خو تر اوسه پورې خو نه دي ډېر والي شوي که کله دی چې یو نیم ځای هغه یې کینې خو د خلک تاسې وینئ په ساحه کې خو که ته یې وینې دغه ځنګلونه وینې دغه ځینې موږ خو په هر کال کې خپل حاصلات اخلو د دغه باره کې ولس او حکومت دواړه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د ځنګل یوه درخت د سروبي ولسوالۍ امنیه قوماندان دوهم څارن بابري تلاش رسنیو سره په خبرو کې ویل چې دوی د دې ولسوالۍ د ځنګلونو پرې کول په کلک ډول بند کړي دي. هغه ویل چې دوی په دې ولسوالۍ کې تر دې حده د ځنګلونو وهل بند کړي دي چې که بعد هم ونه ړنګه کړي تر هغو له ډاره نه ورلنډېږي تر څو امنیتي ځواکونه نه وي ورغلي. د یادونې وړ ده چې اوس هم پکتیکا کې ډیری ولسوالۍ شته چې د ځنګلونو پرې کول پکې په تیزۍ سره روان دي چې ورځ تر بلې د ځینو ولسوالیو غرونه له ونو خلاصیږي او سپیره شکل ځان ته خپلوي. دلاور دانش، روحي نیوز، د پکتیکا سروبي ولسوالۍ. Audio Jungle.